علما لیکي چې یو بادشاہ داغه یو زوی نجومیانو ورته وی چې ستا دا زوی چې دی دا بزمره خوري او داغه نه بده مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوی کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به زمره خوري او داغه نه بده مړ کی ډېر موده بادشاہ خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دې ځوان شوی دی لکه خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوی او دی زمره برازي په کومه توپه بو لګو ټوپکی بې لوی قوت بتی غیر چاپیر واده تیار شو واده شو ډوله رااله کم بنگلا کې چې ناوی او زلمې دي غیر چاپیر تنه فوج ولاړ دی او سمره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناست چې زمره برازي پکما دا ناوی دې زلمی ته وای چې اوس یو د الوا پلیټ راغې ناوی او زلمی ته ناوی ورته وای چې دا ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر و چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به خوري او داغې نه بده مړ کی نو پلار مې داغې حفاظت د پاره دا ټول فوج غیر چاپیر درولې چې زمری رانشي نو دا ناوی ورته وای چې ما د زمری ډولیدلې نه دی چې د څنګه شکل دی نو د الک تیلې راواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ کو چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوی ته وی چې زمری داسې دی په هغه زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډی و مړی چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پروت سچلوش ناوی ورته داسې چلو تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته او کم طاقت ته چې تا الله را دی ولو غواړي او تابت اخلاص شتا کم طاقت او کم ذات چې د دنیا سٹار ستا د وګې نه کوزولې شي هغه طاقت سبا ستا اور میګم ماتولې شي نن پاکستان تباہ پدې ده او غرق پدې ده کم سړی چې د پاکستان حکمران شي ا د خدای دعوه وکي هغه وایي چې هم چمن دیګره ده دا جوړ زما د پلار ملک ده او زما د پلار جایگیر ده زچ سوي ماغه بکیږي او زچ سکو ماغه بکی حکمران عزیزانو د ملک داسې پکار ده لکه عمر فاروق چې د شپې ګرځي گشت کوي نن ستا حکومت چې د شپې ګرځي او گشت کوي نو په جیبونو ډاکې اچي جیبونه شو کوي د غلونه حکومت زیات غل دی ما وړاندې دا خبره کړې وه چې د اسمبلی د ممبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه وه لګېدلې تاسو ټولو ته پته نه وه یو پوسټینګ یو ځای نه بل ځای ته یو بدلی په شپېته روپۍ یو ایکسین نه ډایرکټر جوړول په 3 لکه روپۍ نو د غلو خاصه نامه بدنامه ده لوی غله خو داو لوی غله خو دوی دي ورشه یو انسپکټر برتی کوا په 80,000 روپۍ بیا دې ټولو دلالان
ساتلی دلالان دا اورېدو درته نه وایم مخامخ به په دې رزیلو ثابته کړم دا اورېدو نه وایم ما ته پته په دې منبرانو به 80 لکه روپۍ سینټ له ووټ ورکول د دوی اغستل مخامخ درته په ثابته قوم ته د ځان د پاره